تبلیغیانو ته مې خواست دي خلک مه غیرته کوئ، خلک مه پنجپیران کوئ، خلک مه وابیان کوئ، خلک تصوف سره مه دښمنان کوئ، خلک پر علماو سره مه دښمنان کوئ. عجیبه خبرې کوي چې یو ملا آل راستولی دي وایي دته پر د تبلیغیانو مه لګېږه، بیا د ملایانو د تبلیغیانو در مابین نفرت راځي. مال پر غلو به هم نه لګېږم، بیا د غلو د ملا در مابین نفرت راځي. پر زناکاره به هم نه لګېږم، بیا د زناکارو د ملا در مابین نفرت راځي. زه درته وایم زما په خبره سر خلاصوي د تبلیغیانو ما همیشه منلي دي، د ښو کارو ته یې ښه وایم، خو دا غټې بدۍ پکښې کې دي، دا غټې بدۍ یې بدې بولم. جهاد خبره نه کوي. بله ورځ یو مولوي صاحب راته ویل دا اوس لنډو شپو کې ول زما مسجد ته راغلي ول مال ته د جهاد خبره ولې نه کوي؟ ول دوی ول موږ د سیاست لري، سیاست ښه کار نه دی. جهاد و سیاست دی؟ د سیاست خو زم د پاکستان د سیاست لري یم، ولا که په یوه پارټۍ کې مې درنه ووټ استعمال کړی دي یا مې د یوې پارټۍ دپاره غږ کړی دی. جهاد خو د قرآن امر دی. په قرآن کې الله تعالی 600 ځایه د جهاد امرونه کړي دي، یا اشارې ورته کړي دي، یا حکم ذکر کړی دی. دا اوس خلک سیاست بولي، وایي دا سیاست دی، د جهاد خبره مه کوه. پرون یو ملا خبرې مې اورېدې، وایي تبلیغ معنا زده کړه. ملګرو ته مې ویل ما درواغ یې ویلي دي، تبلیغ معنا ښوونه د اوس زمانې نه درته یم. دروغ وایي چې تبلیغ معنا زده کړه. کم تبلیغي پیر لیدلی دي چې راغلی دلته مولوي صاحب ته کښېنستی چې ماته یو شی وښیه. د دغه حاجي صاحب مسجد ته تبلیغیان راغلي وو، زه په دا حجره کې ناست وم، طالبانو راته راوستل. روغبړ مې ورسره وکړي، قدر و احترام مې وکړي. مالچش ته راغلي یاست، د پېښور راغلي وه، وایي دین زده کوو جي. مال دین خو په هغه مسجد کې نسي زده کولی، څوک نسته. دا زموږ مسجد ته راسئ، مدرسه چټۍ وه، دا استادان هم ګرده د هغسې ناست دي، که یوه ورځ کوې، که درې کوې، که لس کوې، که 40 کوې، که 5 میاشتې تېروې، چای ډوډۍ اوبه خدمت یې ګرده پر ما باندې دي. ملایان خلاص دي، مدرسه چټۍ ده. زه به د علماو ته ووایم تاسو ته به وخت درکړي، که د ورځې یو وار غواړئ که 10 وارې غواړئ، د علما به وختونه درته درکړي، لمونځ به در وښیي، عبادت به در وښیي، د دین طریقې به در وښیي، د دین احکام به در وښیي. نو خو دلته راسم ملایان په مدرسه کې دي چې زه در وښیم. وایي نه جي موږ خو نو تعلیم کوو. مال تعلیم زما په مسجد کې وکړه. وایي نه جي خلکو ته ښوونه کوو. مال دروغ ولې وایي چې تا زه زده کړې ته راغلی یم؟ ته خو ښوونې ته راغلی، د پېښوره راغلی، زما عوامو ته یې ورښیې. ولې دا ملایان چې شته ناست دي چې ته یې ماته ښیې. زه د دغه خلاف یم. امې سړی ته په دغه بغل کې درېږې، زه ناست یم، د مسجد ملا ناست دی، شیخ صاحب ناست دی، ته شرم نه لرې چې دا عالم درته ناست دی او ته ماته زما په مخ کې ولاړې خلکو ته د دین خبرې کوې. ملا چپه خوله درته ناست دی، ملا ته واکښېنه. ملا ترجمه کوي، ترجمه وربنده کوي، وایي ته ترجمه مه کوه، 3 ورځې موږ راغلي یو، موږ دلته روژه تېروو، ستا ترجمه د قرآن بنده که موږ دین ښیو. زه وایم امي سړی زده کړه وکه دین مه ښیه. پر تا باندې د دین ښوونه نه ده فرض، پر تا د دین زده کول فرض دي. عالم دې راسي زما پر دا ځای دې بیان وکړي، د مرکزه دې راسي دلته دې بیان وکړي، زه به دلته ورته کښېنم، غوږ به ورته ونیسم، زه یې قبلوم. دا ساده خلک یې غریبان په دا راته دوکه کړي دي. وایي دا د تبلیغیانو خلاف دی، او دا د تبلیغیان خلکو ته لمونځ ښیي. یو وایي زما پلار یې را مسلمان کړی و، دا 20 کاله کافر و، اوس دوی مسلمان کوي. بل وایي زما نیکه پخوا پر توره طریقت لري، اوس دوی مسلمانان کړلو. درواغ ورته وایي دا د ملایانو په جامه څه خلک. وروره خلکو ته لمنځونه وښیاست، په تبلیغ ولاړ شه، لمونځ خلکو ته وښیه، لمونځ زده کړه، خلک لمنځو ته راوله، علماو څه دین زده کړه. لاکن ته چې امي سړی بل ته ښوونه کوې، په دین خپله پوهېږې نه، دغه ټکي چې زه خلاف یم. لمونځ خلکو ته وښیه، خو د جهاد یې مه منکرین کړه. لمونځ ورته وښیه، خو دا هم ورته وښیه چې اسرائیل مې دښمن دی، د دعوت تبلیغ مرکز په اسرائیلو کې مه خلاصوه. امریکا مې دښمنه ده، راغلی ده زما څنګ ته 20 کاله په دغه افغانستان کې وجنګېدل، قرآن ورکوي یو تبلیغي ته په دا 20 کاله په یوه اجتماع کې د دغه امریکا خلاف خبره شوې ده. څوک دې ووایي چې شوې؟ ولې نه کېږي؟ زه دغه وایم. ولې خالص مسلمان لمانځه ته دې متوجه کړي دي، نور دې د غیرت ځای ځینې کښلی دي. زه د دغه بې غیرته ملا خلاف یم، زه د دغه بې غیرته تبلیغي خلاف یم چې خلکو ته د بې غیرتۍ دعوت ورکوي. زه هم اول شی په اسلام کې نن سبا جهاد دی. جهاد د مسلمانانو فریضه ده، که دې لږ په وسه پرده که دې ډېره. عوامو خلکو ته په ذهن کې په زړه کې دا ور واچوه، خپل مسلمان ته په زړه کې د قرآن تعلیم ورکړه، ورته ووایه چې الله په قرآن کې وایي چې یهودي په هېڅ حال کې ستا نسي دوست کېدلی. په هر حال کې یهود ستا دشمنان دي، په هر حال کې کافر زموږ دشمن دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خندق په غزا کې 3 یا 4 په یوه روایت کې 15 لمنځه قضا کړل، خو جهاد یې نه پرېښوي. لمنځونه یې قضا کړل، خو جنګ یې د کافر سره کوي.
لمونځ بیا راګرځي خو جنګ مخکې دی ضرورت ته دا شي دی لمونځ پر خپل وخت وکړي د لمانځه سره تعلق جوړ کړي خو بې غیرتیا مه کوئ تبلیغیانو ته مې خواست دي خلک مه بې غیرته کوئ خلک مه پنجپیران کوئ خلک مه وابیان کوئ خلک تصوف سره مه دښمنان کوئ خلک پر علماو سره مه دښمنان کوئ عجیبه خبرې کوي چې یو ملا آل راستولی دی وایي دته پر د تبلیغیانو مه لګېږه بیا د ملایانو د تبلیغیانو در مابین نفرت راځي مال پر غلو به هم نه لګېږم بیا د غلو د ملا در مابین نفرت راځي پر زناکاره به هم نه لګېږم بیا د زناکارو د ملا در مابین نفرت راځي زه درته وایم زما په خبره سر خلاصوي د تبلیغیانو ما همیشه منلي دي د ښو کارو ته یې ښه وایم خو دا غټې بدۍ پکښې کې دي دا غټې بدۍ یې بدې بولم در هر چالو بدی عقل خو لري کتابونه زما سره دلته مکتبه ده د خدای د رابطو سره پراته دي د پېښور یو ملا خبرې کړي دي تاسو خبرې د میډیا له لارې ما اعلان ورته کړی دی چې یو مرکز وټاکه چې زه د کتابونو دروړم هلته سره کښېنو زه در ښکاره کړم چې تبلیغیانو په نن په ریوڼ په مرکز کې د جهاد خلاف دعوت روان دی د اسرائیلو او د امریکا د پینټاګون په موافقت کې خبرې روان دي دا به زه په کتاب د خپلو ملایانو درته ښکاره کړم د ریوڼ د خپلو ملایانو اخو عوام خلک نه پوهېږي یا پوهېږي زه یم نه یو چې پر ممبر د تا ته کتاب ښکاره کوم خو لاکن دونه قدر درته وایم دغونه عقل خو لرو چې دا 20 کاله ولې د امریکا خلاف غږ نه کېږي ولې په یو مرکز سره جهاد خبره نه راوځي دغونه خو هر سړی پوهېږي هر امیم پوهېږي په کوم مرکز کې په کومه اجتماع کې تاسو جهاد خبره اورېدلې ده ولې نن د اسرائیلو د فلسطین په دغه اساس حالت کې چې د مسلمانانو قبله اسرائیلو لاندې کړله زما قبله د مسلمانانو قبله د اسرائیلو در غلبې لاندې ده او تبلیغیان ځي د تل ابیب په ښار کې هلته خپل مرکز خلاصوي دغه ولې دغه ته خو سړی دې فکر وکړي زه د دغه شیانو یې خلاف یم تبلیغیانو موږ ته خوږه دانه رامخته کړې ده د لمانځه موږ یې ملګرتیا کوو ښه کار کوي لمونځ دی لمونځ دی امیان خلک وایي پلانکی د چرسو راوګرځي پلانکی خو د دې خوږې دانې شاته هلته کپس درولی دی په هغه کپس کې تا یو ځای ته ورغورځوي چې هغه ځالۍ ته یې ورغورځولې هغه ډبرۍ ته هلته ستا څخه چې د کوم د ایمان د غیرت یو شی ټوټه در سره ده هغه در څه وکاږي بیا به تا ته وایي چې ته به پر کافر نه لګېږې ته به د جهاد خبره نه کوې بله ورځ یو مولوي صاحب راته ویل دا اوس لنډو شپو کې ول زما مسجد ته راغلي ول مال ته د جهاد خبره ولې نه کوي ول دوی موږ د سیاست لیدو سیاست څه کار نه دی جهاد و سیاست دی د سیاست خو زم د پاکستان د سیاست لیدم ولاکه په یو پارټي کې مې درنه ووټ استعمال کړی دی یا مې د یوې پارټي دپاره غږ کړی دی جهاد خو د قرآن امر دی په قرآن کې الله تعالی 600 ځایه د جهاد امرونه کړي دي یا اشارې ورته کړي دي یا حکم ذکر کړی دی دا اوس خلک سیاست بولي وایي دا سیاست دی د جهاد خبره مه کوه لمنځونه وکړي په جماعت باندې وکړي الله تعالی جل جلاله دې موږ تاسو د حق نه جلا کړي خدای جل جلاله دې چې د الله د دین حق وي هغه توفیق دې خدای موږ ته راکړي موږ د خدای جل جلاله څخه دغه غواړو زه پوهېږم خلک زما څه پر دا خوابدي کېږي ته ولې د تبلیغیانو بد ذکر کوې زه عالم یم زما فریضه ده پر ما لکه د المنځ چې فرض دی دغسې راباندې فرض دی چې څوک په دین کې ناخبره وي دین خرابوي زه به یې ګوته ورته نیسم چې سړی دغه ځای دې خراب دی اوس که زه چاته ګوته ونیسم خلک خواره صبري که د دنیا غل ښه یم چې دا د دنیا غل دي غله مې خلاف کېږي که د دین غلط ښه یم عوام خلک وایي دا د تبلیغ وایي خلاف دی تبلیغ نه مني د تبلیغ منکر خو کافر دی وروره تبلیغ خو د علماو فریضه ده زموږ د سر تاجونه دي چې چا تبلیغ لار څولی ده خو چې په تبلیغ کې خرابۍ چې دغه زه درته ښه یم کې ملایان درته ښیي که نه لو خرابي دغه بې غیرتیا ده چې د جهاد یې مسلمانان نن را خلاف کړي دي بس دا لنډه خبر درته کوم دا د هر سړي و ذهن ته اسانه معلومه خبره ده دا د دې په کتابو کې هم لیکلي دي د مدرسو سره دښمني د علماو سره دښمني دغه کار سه زه خلاف یم الله دې موږ د دې څخه وساتي اله العالمین دې موږ تاسو د حق څخه نه جلا کړي الله دې مو د دین ولارې ته کما حقه چې خدای په راضي کېږي پر هغه لار دې مو الله سره برابر کړي رښتیا